که زما سره وړوکی هم یا بدنام وسیه څنګه که زوی را سره روانې جو د بدنام زویه څنګه لکه زما نوم لکه چاله نه ورځي په اسانه. اوس سی ډي میډي هم ختمه شوله، اوس د موبایل دور دی او دغه موبایل خلکو ځان ته نیولی نو کیسټ به څوک څه وایي. اوس چې زه کومه بله ډرامه روغم بدنام 2 نو دا به زه وړم مینګور ته هلته به یې دغه کومه ایډیټ کومه یا به پېښور کې به ایډیټ کومه. وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د سی ډي په دور کې چې به کومې ډرامې جوړېدلې او کتونکو به خوند باندې اخیستی، په هغه زمانه کې یو ډرامه جوړه سوې وه. په هغه ډرامه کې یو فنکار د خپل فن مظاهره کړې وه. هغه فنکار به کله په یو روډ باندې تېرېدو نو چا به ولیدلی نو هغو به نارې په هغه پسې ویلې بدنام لاړو بدنام راغو. نن له هغه فنکار سره ستاسو پیژندګلوي کومه. د هغه فنکار نوم دی رضا پاکستانی. د رضا پاکستانی پر ژوند او پر فن باندې تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې رضا پاکستانی ته ښه راغلاست وایم. رضا وروره السلام علیکم، ستړی مه شې. وعلیکم سلام عظیم بھائی، څنګه حال دی؟ خیر خیریت ته؟ الحمدلله ډېر خیر. ته څنګه یې؟ ژوند څنګه؟ شکر الحمدلله، ژوند تېرېږي. رضا وروره لکه څنګه ذکر ما وکړي د بدنام غدا بدنام کیسه که د لږ وکتونکو ته بیان کړه. عظیم صاحب دا ما یو ډرامه راخ کړې وه، نوم زما بدنام دی. نو هغه شکر الحمدلله ډېره ښکلې وچلېده. په منګورې کې، په اسفات کې، په بونیر کې، په کراچۍ کې. تقریبا په کراچۍ کې خو زما خیال دی چې 5-6 پرې ریلیز هم شوله، خو ډېر های پای لکه لاړله. دا مقصود مردان نه دغه کړې وه، ریلیز کړې وه او 10,000 کاپیانې هغه په یو هفته کې دننه وښکلې وې. بیا په کراچۍ کې هم مال شاټ شو، بیا 2-3 پېرې موږ دلته نور ریلیز کړه. نو ډرامه په کیبلو باندې او په کورونو کې مکو خو سیډۍ دور و که نه، نو سیډۍ دور هر چا به کیسټ یې وړلی. نو خو زه به چا ولدم جو بدنامه څنګه یې هلکه ما یې دکه څو ډرامه کتله او تر اوسه پورې ابلو زه کور ته تلمه یو راته وایي بدنامه څنګه چل دی سنوي ډرامې دې راغلي که نه. لکه ډېرو خلکو له زما نوم نه ورځي، صرف د بدنام ډرامې باندې ما پېژني. ما ورته وسایي بله هم روغه کړله، نوم زما نادان دی. خو نادان دونه څوک نه وایي لکه بدنام چې د خلکو په خولې باندې راغلی دی چې بدنام دی. خوا راشه بدنام که زما سره وړوکی هم یا بدنام وسیه څنګه که زوی را سره روانې جو د بدنام زویه څنګه لکه زما نوم لکه چاله نه ورځي په اسانه. خو بس دغه بدنام باندې مشهور شوی یم. دې نه مخکې یو ډرامه مونږ راخ کړې وه، ډېره مخکې لکه د کمپیوټر دور نه و، مونږ په ویسیارونو باندې ایډیټینګ کوو. د وچې بدماش یو خو هغه تقریبا چې 5-6 کاله خو به خلکو به یې د وچې بدماشه چېرته لاړه هله د وچې بدماش که وړو بول د مجو هله د وچې بدماش رالو. لکه په دې کورونو کې به دا ډرامې چلېدې که نه زمونږ. نو په دې وجه باندې هغه نه غوږونه د مه شولو. بیا دې ما بیا بدنام روغه کړه. چې بدنام روغه کړه جو هغه دې هیټ شوله او ډېره ښکلې کهاني وه، ډېره ښکلې موضوع باندې راخ شوې وه. زویا او ستا نوم څه دی؟ نوم زما بدنام دی. بدنام ډرامې به تر اوسه پورې تر نن تاریخه پورې چې نن 2024 کال دی، د فروری میاشته د فروری 3 نیټه ده، تر اوسه پورې به د بدنام ډرامه چې تاسو جوړه کړې ده څومره وخت به کېږي؟ یاره یو 15 کاله خو کېږي. 15 کاله. 15 کاله بعد هم تا ته خلک وایي چې بدنام لاړو بدنام راغلو. بالکل ځکه چې زه مسوات ته تللی وم نو په کیبل باندې جنګن خان ډرامه چې څنګه ختم شو جو एकदम په بدنام ډرامه راغله. اورې لکه په منګورې کې خو تر اوسه پورې چلېږي په کیبلو باندې. دلته خو دا ډرامې نور راووتلې جو لازمي خبردار سړی خپله ډرامه چلوي. خو لکه بدنام چې څونه هیټ شوی وه داسې زما بله ډرامه نه ده هیټ شوي چېرته. کله چې تا بدنام ډرامه جوړه که ته د بدنام ډرامې په ذریعه باندې پښتنو وپېژندلې، تا څه محسوسول؟ یاره ما خو ډېر ښکلی محسوسولو ځکه چې ډېر به خوشحالېدم چې بدنام ډرامه وچلېده، ځای په ځای وچلېده. په منګورې کې به اکټران وپېژندم، په پېښور کې وپېژندم. آیا چې د خیبر ټي وي کار هم ماته د بدنام ډرامې د وجې میلاو شوی دی. دغه پروډوسر به راتلو دلته ایډیټینګ والا سره
نو چې هغه ډرامه وکړه نو هغه ویل بھائی دا هلک ماله راوله نو شکر الحمدلله د 15 ډرامې ما صرف په خیبر کې وکړلې د برنم د وجې. خیبر کې زده په کومو ډرامو کې کار وکړي دغو ډرامو نومان که د په ذهن کې وي؟ یاره ډرامه خو ډېرې ښکلې رخ کړې وې مزاحیه ډرامې وې خو یوې ډرامې نوم راته یاد دی اختر او کونسلر اختر او کونسلر او د نور راته نه یاد ځکه چې دغې مو وخت وشو که نه موږ یو پرې وکتل جو خبره ختم اوس نو تر اوسه پورې په خیبر باندې دوباره ریپیټ کوي هغه ډرامې ځکه چې خیبر ټي وي نه خو پښتو ډرامې ختمې شوې که نه بلکې چل کراچۍ سټیشن ختم شو. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي د کراچۍ په ښار کې د خیبر سټیشن ختم شو حالانکه په کراچۍ ښار کې 80 لکه یا 80 لکه پښتانه دلته استوګه کوي. پکار دی چې دلته د خیبر چینل یو ځل بیا په هغه زور او شور باندې شروع سوی وای په کم شور باندې پخوا شروع ته په دې حواله څه وایې؟ نه عظیم صاحب خبر خو ستا ډېره ښکل ده خو لکه خیبر چینل پول نه دی ختم نیوز راځي د کوټې طرف نه ډرامې راځي د پېښور د طرف نه ډرامې راځي خو د کراچۍ ډرامې بندې کړي دي. ډېر پښتانه خاص کر کلیوال خلک نن سبا خو شعور سې کم دی زیاته سو انسانان تعلیم یافته سو په ډرامه هم پوهېږي د ډرامې په میسج هم پوهېږي. د پښتنو اکثره پښتانه و یو فنکار ته بیتوله کس وایي ته په دې حواله څه وایې؟ نو بیتوله کس ورته ځکه وایي زیاتره اکټران ته وایي خو نن سبا د اکټرانو هغه قدر هم ورو ورو کمیږي. مخکې ګوره عظیم صاحب د سیډۍ دور نو موږ به ډرامې روغ وکړلې کورونو ته به خلکو ویې وړلې وبه کتې نو موږ به خلکو واه کولو. اوس هغه کیسټ خو نه خرڅېږي او نه هغه دکانداران شي چې به زموږ نه ډرامې اخیستې. اوس ډرامه روغه کا خپلې پیسې پې ولګوه که چینل دی جو هغې له ورکړه که نه جو خپل ملګري چا راخ کړي د هغه به یې وګوره او خبره ختم. نو په دې اوس لګوټې دا عروج ختم شوی دی د ډرامو. ګرانو کتونکو یوه خبره به له تاسو سره زه بل هم شیر کړم. فنکاري چې کومه ده دا د ژوند یوه حصه ده. فنکار د پښتانه په ټولنه کې ژوند کوي. فنکار معنا دا نه ده چې دی به صرف او صرف ایکټینګ کوي. د فنکار معنا دا ده چې دی به سندرو سره ریلیټډ وي دی به د ژوند چې انټرټینمنټ ځینې ملاویږي له هغو شعبو سره به دی ریلیټډ وي یا دی فنکار دی. په ډرامو کې چې کوم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي دا په یو سوچ کوي. سوچ یې دا وي چې زه د ډرامې په ذریعه باندې پښتنو ته کتونکو ته یو داسې بهترینه میسج ورکم چې هغه میسج د پښتنو په سوسایټي کې خور شي. د دې پیلډ د ختمولو مین وجه دا ده چې کومو فنکارانو کومو رایټرانو کومو پروډیوسرانو د ډرامې فیلډ ځانته کړی دی او مختلفې ډرامې جوړې کړي دي دوی په هغو ډرامو کې لږ غوندې ګډبډ کړی دی. د پښتنو کومه معاشره چې ده د پښتنو کوم خوی چې دی خصلت چې دی دوی له هغه خصلته څخه لږ غوندې هټ کې کار کړی دی ځکه پر پښتنو باندې دا فیلډ بد لګیږي او فنکار ته بیتوله وایي. حالانکه فنکار بیتوله نه دی. فنکار ډېر د قدر وړ انسان وي. فنکار ډېر د قدر ډېر د عزت پښتون وي چې دی د خپلې فنکاري په ذریعه باندې و کتونکو ته د ډرامې په شکل د فلم په شکل د یو سندرې په شکل باندې یو ډېر ښه پیغام رسوي. د کراچۍ په ښار کې به د ډرامو دا فیلډ د ترقۍ پر خوا باندې موږ څنګه بیایو؟ نو عظیم صاحب نن سبا خو نوې ټکنالوژي ده. لول بس سی ډي وي سی آر بیا سی ډي راله اوس سی ډي میډي هم ختمه شوله اوس د موبایل ډول او دغه موبایل خلکو ځان ته نیولی نو کیسټ به څوک څه وایي. په کراچۍ کې د رایټرانو کمی ده د ایډیټرانو کمی ده د پروډیوسرانو کمی ده. کمی دي په کراچۍ کې دا ډرامه فیلډ پر مخ نه ځي. دا خبره خو ډېره ښکلې ده عظیم صاحب خو په کراچۍ کې ایډیټرانو کمی ده. ایکټران ډېر دي پروډیوسران ډېر دي اورې او مصنف زه په خپله هم یم زه په خپله ډرامه چې په خپله لیکمه هم په خپله پروډیوسر کوم هم هر څه کوم هدایتکاري هم زه په خپله کومه. اوس چې زه کومه بله ډرامه روغم بدنام 2 نو دا به زه وړم منګور ته هلته به دغه کومه ایډیټ کومه یا به پېښور کې به ایډیټ کومه. دلته کې راځي څه خاص ایډیټ نشته. کوم ایډیټران چې ول هغه لاړل خیبر ته بس شیوران شو زموږ. تا به تر اوسه پورې په څومره ډرامو کې کار کړی وي؟
عظیم صاحب د خیبر ټي وي نه علاوه دغه 45-46 ډرامې زما دي دې کې خپلې هم دي او په پردو کې مو کار کړی دی. تاسې په ډرامو باندې خرچې کوې د کور له طرفه د اولاد له طرفه د بچیانو له طرفه د عزیزانو قریبانو له طرفه تا ته څه وایي؟ نو هغه خو ډېر بد ګڼي هغه چې دا خو فضول کار دی که نه خو هلته شوق دی نو زه بیا دې لپاره د کور د خرچې د دوکان د خرچې نه علاوه پیسې جمع کړم او بیا پیدا شروع کړم. ها که یو ملګری سره هیلپ کوي چې یاره ډوډۍ زما طرف نه یا ګاډۍ زما طرف نه یا د یو شوټ پیسې زما طرف نه کار پک کوي ما سره که نه نو ویلکم. ستا په ذهن کې که داسې یو ډایلاګ وي او زمونږ کتونکو ته یې ووایې؟ نو خبره د بدنام شروع شوې ده بدنام کې یو ډایلاګ دی هغه به ورته وکړم. بلکل یې وکړه. مونږ په حجرې کې ناست یو نو ویلن راشي هغه حجره قبضه کوي ډېره لکه کراچۍ کې ورته خلک ډېره وایي په کلي کې ورته حجره وایي که نه نو وایي دا حجره زما ده او زما به یي زه ګورم چې کم د مور زوی راپاسي زما نه دا قبضه کوي نو په هغه وخت کې خو زه بدنام نه یم لکه شریف شوی یم مور پلار ته میله شوي لکه شریف شوی یم زه پسې راپاسم یو دوه شټکه یې ووایم او زه یم دا د پښتنو حجره ده دلته که دشمن هم راشي که نه مونږ ورته د عزت په نظر ګورو خو محسوس کېږي دا چې تو د عزت په لارې باندې نه یې تلی ملګرو ده ته ووایه چې دې ځای نه ورک شي او که نه ورکېږي نو دې سړي چې په ما کې هغه انسان را جمدی شي کوم انسان چې ما په خپل لاس ووجلی و. د الیکشن وخت الیکشن به په 8 فروری باندې په ټول ملک کې الیکشن وسي اوټ کوم پارټۍ ته ورکوې؟ یاره دا خو حدیث هم دی چې بای لاول به سړی صحیح ګورې نو ووټ به هغه له ورکوې نو زیاتر خلک کوشش کوي چې یاره ما پیپل له ورکړی څوک وایي چې جماعت اسلامي له مې ورکړی څوک وایي چې ملا له مې ورکړلی خو ته به چاته ورکوې ته؟ نو زما خو دوه مارکې دي یوه به وي دوې به نه وي یوه به وي رایه به استعمالوې یوه رایه یو دی اوټ یو دی ته یو یې یوه رایه به دې وي دوې به د نه وي چاته به ورکړې؟ یاره زړه خو مې غواړي چې جماعت اسلامي له دېڼې ورکړم د مقدو له ورکړو چې آیا دوه څه کوي د نورو خو څه ونه کړل بله پیره مې پی ټي آی له ورکړی و خو دېڼې زه جماعت اسلامي له ورکوم اسلامي پارټي ده کېدای شي دوی باندې ښه راشي. اچھا رضا وروره ستا خبرې ډېرې خوږې دي خو زمونږ د انټرویو وخت کم دی زړه مې غواړي چې له تا سره زه ډېرې خبرې وکړم په آخر کې کتونکو ته که د یو څه پیغام په ذهن کې وي نو پیغام خو به زه دا ورکړم چې وروڼو دا ووټ خو حق دی دا خو ورکول غواړي خو تاسو هم داسې کس ګورئ چې زموږ د ملک دپاره ښایي زموږ د قوم دپاره ښایي داسې نه چې غل له ورکوئ نو په دې کې چې هغه څه ګناهونه کوي هغه به تاسو پکې شامل یئ نو کوشش کوئ چې ایماندار سړی وګورئ هغه له ووټ ورکوئ دیندار له ووټ ورکوئ چې کم سے کم د اسلام له کوټې تقاضا پکې هم بړاو شي که نه. ډېره مننه کور د ودان څه چې په دومره مصروفه وخت کې د موږ ته ټیم راکړ. ګرانو کتونکو دا و رضا پاکستاني چې له تاسو سره د ده پر فن او پر ژوند باندې خبرې اترې وسوې تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارل یاسته د خدای په امان.